افغان ځواکونو د طالبانو او ګاونډیانو خوبونه په اوبو لاهو کړل. افغان ځواکونه څنګه د هیواد د ساتنې وړتیا لري، د ملي اردو شمیر څنګه زیاتیږي، افغان حکومت تازه په دې اړه څه ویلي دي، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. په داسې حال کې چې له سپټمبر میاشتې وروسته به هیڅ بهرنۍ سرتیری په افغانستان کې نه وي، افغان دولت خبر ورکوي چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي او کولی شي چې امنیت اداره کړي. د افغانستان امنیت شورا او دفاع وزارت په دې هکله تازه څرګندونې کړې دي. هغوی ویلي د بهرنیو ځواکونو شتون کې هم افغان ځواکونو د هیواد په امن کولو کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي او اوس هم افغان ځواکونو د هیواد 96% عملیات په خپله ترسره کوي او همدارنګه چمتو دي ترڅو د ټول هیواد امنیت مسؤلیت پر غاړه واخلي. ملي امنیت شورا وایي چې افغان ځواکونه د مهال له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکي پلوه د ځان بسیاینې پر لور سمبال ښکارېږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم ورته نظریه وړاندې کړې ده او زیاته کړې ده چې له تېرو یو کال راپدې خوا ترهګرۍ سره په جګړه کې هیڅ بهرنۍ افغان ځواکونه سره نشته او د عملیاتو طرح او تطبیق همدغه افغان سرتیري کوي. جزئیات وایي اوس مهال د افغان ملي پوځ شمیر له 200,000 څخه اوړي او لا به هم د دې ځواکونو شمیر زیات شي. که چیرې امریکا له افغانستان څخه ووځي نو پیاوړي افغان ځواکونه به په مستقل او بغیر کوم خنډه د خپلو اهدافو لاسته راوړلو لپاره وجنګېږي. اوس ښایي په دې برخه کې څه خنډونه وي. امریکا د خپلو پوځیانو وتلو وروسته بیا هم له افغان ځواکونو سره د ملاتړ خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې به بیا هم مرسته کوي. افغان دولت ویلي چې د امریکا د پوځیانو وتلو ته درناوی لري او افغان ځواکونه به په یوازې سره د هیواد ساتنې جوګه واوسي، ځکه دوی وایي تر دې وړاندې هم افغان ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په خپلو وړتیا ښودلو د خلکو امنیت خوندي کړی او لا به هم خپلې دغې چارې ته دوام ورکړي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اوس هم جګړې روانې دي او خلک د جګړو زیاتېدلو په اړه اندېښنې لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.